نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا فرمایل وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة کله چې یو کافر انسان یو بدبخت انسان یو فاسق او فاجر انسان هغه دنیا نه ځي او آخرت ته مخ شي دنیا ته شاش ملائکه تراشي نظر الیه من السماء ملائکه سود الوجوه الله سبحانه وتعالى او ملائکه راولېږي چې دې ملائکه دا مخونه توري چې دی ورځان سره یو ټاټ راولې فیجلسون منه مد بصره او ردین لري کینی څومره چې ردی نظر لګي ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه او بیا الله سبحانه وتعالى ملك الموت راولېږي چې ردی سر په خوا کې کینی فيقول واسبوكي ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضبه خبيث روحه دلس الله سبحانه وتعالى غصيت راوزه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نن پتا باندې ډیر غوسره الله سبحانه وتعالى استا پر خبيث نفس باندې ډیر غوسره هغه الله ته درنګ غوسره کوم چې تا په دنیا کې هر کړو قال فتفرق في جسده دا روح راولګي او د دې پر جسد کې خون شي او دا جسد او دا جسد الله سبحانه وتعالى دا روح پکې دي سي خور کی چې بالکل پدې راغونو کې دانن و زورک شي فيأخذونه دا ملك الموت راولګي الله سبحانه وتعالى او په زور باندې ردینه دا روح راکاږي او الله سبحانه وتعالى غصې دي راکاږي پیدا خزها لم يدعوها في يده طرفة عين او دا روح زر راوالي ردی په لاس کې نه پریدي تر دې چې په ټاټه پرې صحابي چې کوم ټاټه راوړل په دې کې دارو کې دي او د دې نه چې صحابي راوځي چې په دنیا کې راغی شان نور صحابي نه په دنیا کې چې ټول نه کوم صحابي او غبي بر دې روح او ردی ټاټ نزي فلا يمرون بها الى ملئ على ملئ من الملائكة إلا قالوا او دا چې کله اسمان ته ورسېږي او ملائکه باندې دا ټولګي ور تیریږي دا روح د ځان سره غستې دا ملائکه یو نه تاسو کوي قالوا ما هذا الروح الخبيث دا خبيث خارو د چا دی چې دا غيرو دا مردار دي چې روان فيقولون فلان ابن فلان یو بل ته وایي دا خو پلان کې دی کله پلان کې زوی دی د پلانونو به یاد تور دینونو به یادې او هغه نوم به ور یادې بأقبح اسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حس خانم بہت یادې چې کوم په دنیا کې ردی بیکار نوم کړو وته کم بیکار نوم غستو حتى ينتهى الى السماء الدنيا تر دې چې اولی اسمان ته وخیږي فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وی اسمان دروازه به وټکای ملائک په تاسو کې چې څوک وی موږ پر پلان کې روح راوړل دي او خبر پلان کې زوی چې بدکار او کافر او فاسق د الله په دین پسې په دنیا کې ډوبې خواندګانې کړې او په دې دین باندې عمل نو کړي بیا الله سبحانه وتعالى په قران کې دا آیت نازل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل بیان کې دا آیت ولوستو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيال دې انسانانو ته د اسمان دا دروازه تر هغه پورې نشي کولاوي دي تر سوچي پرستن کې راوخ دا غټ اوخ نه پات ورن وته معنا پرستن کې چې څنګه را اوخ نشي پاس کړي نو دې سي دا سړی د اسمان ته نشي داخلي دي فيقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وبدغه کې وي اكتبوا كتابه بسجين اسجين جیل می چې پیار کړل د دې د روح په هغه کې ولیکي في الارض السفلى
چې هغه په لاندې ځمکه کې دی ځمکې باخرۍ کې څه کې دی فتطرح روحه طرحا دا روح به د بر نه راګوزار شي او ښکته به راولېږي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د آیت وایو ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان صحيح د انسان چې چا د الله سبحانه وتعالی سره شرک کړی دا به د اسمان نه راولېږي او لاندې به داسې ولګي لکه مارغانو چې مات کړی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دې دا روح به ردي په دې جسد کې واپس شي او دې ته به دوه ملکان راشي او دا به راکښېني تپوس به چې کوي ویقولان له من ربک تپوس به چې وکړي رب دې سمو رب دې پېژنې په دنیا کې دي رب دې نیانتلی و په دین دې عمل کړی و ویقولو ها لا ادري هغه وایي زه خو نه پوهېږم ستاسو په خبرو تاسو کومې خبرې کوئ فیقولان له بیا به چې بل تپوس وکړي ما دینک دین دې څه فیقولو ها لا ادري بیا به وایي چې زه خو نه پوهېږم دا تاسو څه دین یادوئ دا دین په کې داسې شی دی دا رب په کې داسې دی نه به پوهېږي بیا به ورته وایي فیقولان له تپوس به چې دواړه وکړي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم دا کوم انسان چې به تاسو کې راغلی شوی نبي صلی الله علیه وآله وسلم دا پېژنې د دې په باره کې څه خیال دی ويقول ها لا ادري دا مو څه نه پیغام تاسو کوم سره یادوي هغه باره کې کومه دنیا کې څه خبره نه دا اورېدلې وينادي مناديا من السماء ان كذب عبدي ان كذب یو ملائک په اسمانونو کې आवाज وکړي چې سړی ته روح ویلا په دنیا کې وتا کتاب هم راغلی و نبی هم ورته راغلی و علما هم ورته راغلي وو نسعی هم ورته شوي لیکن رب یې دغلته نه دی بینانتلی فيأتيه من حرها وسمومها وافتحوا له بابا إلى النار دور طرف ته به یو دروازه کلاو شي او هغه طرف ته به ګرمي او صحابیونه او هغه سوري هغه به راځي ويزيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قبر به الله سبحانه وتعالى راتلكي ترديش دا پختي به یو بل کینن وزي ويأتيه رجل يوسنب ولا راشي سخامخ بني ولي بدمخ بخاري تور مخبي قبيح الثياب متن الريح منتن الريح سخا جامي به غسلي بكار جامي به غسلي سخابي بچسي دا سړی او تبوي دي سړی دا ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي توعد زیر قبولك هغه زیر جتانه خبکی د هغه ورځ دا د هغه وخت چې تاسو په دنیا کې وعده کېدله فيقول من انت تاسو به چې له څوک دا خبرې کې بدی خبرې کې څه چل دی را باندې وکړو یو بل مخکې نه تیار و سختيات را باندې کیږي ملائکه نن سخت سوالونه وکړه او ته یو ثابت انسان راغلی څخه کپړې څخه مخ دې څخه به روان دي څوک یې مونږ ته کړنورم فيقول انا عملك الخبيث استغ خبيث عمل یم په دنیا کې بری شي کوو د شپې بری کوو د ورځې بری کوو الله سبحانه وتعالى نه فرمایانه بری بری ورځ او بشپړ کوله هغه عمل یم کړه وزه د ناس صبري قبر کې زو اسمرګل یم دا وی ربي لا تقوم الساعه رب ګور قیامت قائم نکي څنګه د بیا نور سختيان را روان دي انت جهنم را روان دي انت پولیس رات را روان دي انت قیامت او د حشر ګرځي را روان